give me some advice. Give me some advice. ما ته لږ مشوره راکړه. Give me some advice. ما ته لږ مشوره راکړه. I need some advice. I need some advice. زما مشوره پکار ده. I need some advice. زما مشوره پکار ده. Give me your advice. Give me your advice. خپله مشوره راکړه. Your advice خپله مشوره یعنی ستا مشوره. I want your advice. I want your advice. زه ستا مشوره غواړم. یعنی ستا مشورې ته مې ضرورت دی. I want your advice. زه ستا مشوره غواړم. What do you advise me? What do you advise me? ته ما ته څه مشوره راکوي. What do you advise me? ته ما ته څه مشوره راکې. The rest is yours. The rest is yours. نور پیسې ستا دي. کله چې یو ټیپ ته چاته ورکول غواړي یو څیز ته ډیلیوري راشي نو ته ورته the rest is yours یعنی باقي کوم چینج پیسې چې درکړي ته ورته the rest is yours نور پیسې ستا دي. Keep it as a tip. Keep it as a tip. د انعام په توګه یې واخله. انعام په توګه معنی ده ټیپ په توګه یې واخله. یعنی ټیپ زیاتره ځایونو کې خلک ویټران ته یا هم آنلاین ډیلیوري والا ته ورکوي. You can keep the extra. You can keep the extra. اضافي پیسې ته واخله. Extra اضافي. You can keep the extra اضافي پیسې ته واخله. معنی دا دی چې ټیپ په حیث ځان سره کېده. Keep the change. Keep the change. پاتې پیسې دي وساته. دا یو لنډ ویل دی. بیخي لنډه کې ویل دی. Keep the change. یعنی دا پاتې پیسې چې کومې چینج پاتې کېږي دا ته ځان سره کېده. It's okay, keep it. It's okay, keep it. خبر نه ده واخلئ. دا معنا یعنی چینج ځان سره کېده واخلئ. It's okay, keep it. It's a good price. It's a good price. بیه یې ښه ده. It's a good price. بیه یې ښه ده. یعنی قیمت یې ښه دی. It's reasonably priced. It's reasonably priced. بیه یې مناسب ده. قیمت یې مناسب دی. بیه یې مناسبه ده. The price is low. The price is low. بیه یې ټیټه ده. قیمت یې ټیټ دی. یعنی ارزانه دی. It's affordable. It's affordable. دا د اخیستلو وړ دی. معنا دا دی چې affordable چې اوس ستا په وس کې او ته اخیستی شي. ارزانه یي مناسب یي نو هغې ته affordable ویل کېږي. It's affordable یعنی مناسب دی اخیستلی شي. It costs less. It costs less. دا لږ لګښت لري. یعنی لږ قیمت لري. لږ تمامیږي. ډېر قیمت درته نه تمامیږي. It doesn't make sense. It doesn't make sense. دا معنا نه لري. کله چې څوک د یو خبرې یو تفسیر د تفصیل د وړاندې کې د یو خبرې یو دغې او ته پې پوه نه شي یا هغه ستا د نظره ښه نه وي ته ورته وایي it doesn't make sense. دا څه معنا نه لري. یعنې دا څه فایده نه لري. زیاتره وخت موږ داسې وایو دا څه بې معنا خبر ده. دا څه بې معنا کار دی. نو موږ ویلو it doesn't make sense. دا هیڅ معنا نه لري. That makes no sense. That makes no sense. دا هیڅ معنا نه لري. دا هم دا معنا ورکوي. It's not logical. It's not logical. دا هیڅ منطق نه لري. یعنی دا خبره هیڅ شتون نه لري یا دغه نه لري. موجودیت نه لري. It's not logical. دا هیڅ منطق نه لري. Something is wrong here. دلته کومه ستونزه شته. دلته مسله شته. Something is wrong here. He is probably upset.
He is probably upset. شاید هغه خپه وي. He doesn't look happy. He doesn't look happy. هغه خوشحاله نه ښکاري. I think he's upset. I think he's upset. زما په فکر هغه خفه دی.